په څلورو کې درې برخې پوځ په سپارو تشکیل وای، یعنی سپارو، او د دوی وسله د هغه وخت ټوپکې وي چې رانجه به یې پکې اچول، او دلته یو عکس هم شته دی. ځینو سره نیزې او توفانچې یا تماچې هم وي. د سپارو ته اجازه وه چې په خپله خوښه ډال، خنجر یا تبر وساتي. په زړه پورې خبره دا ده چې هغه وخت هندي سپارو عسکرو تورې او نیزې ګرځولې. یوازې افغان او سیک پوځیانو له اس د ټوپک د چلولو مهارت لرلو چې د دوی د جنگ یو اصول جوړ شوی. د اوښانو سپاره به هم د زرګونو په شمیرو په بیړني حالت او د سیندونو نه د پورې وتلو پر وخت به د دې سپارو یو مسؤلیت د پلو وړلو. د شاه په پوځ کې څو پیلان هم چې په پنجاب کې ساتل کېدل، خو د دوی نه به زیات وخت د درنو توپونو او د بار وړلو او کله د مخالف پوځ د صفونو د ماتولو کار اخیستو، خو پیلان دوی زیات نه کارول ځکه هغه روغ خوځېږي. د منظم پوځ په څلورو کې یوه برخه د پلو عسکرو وه. دوی په ټوپکې، نیزې یا تورې ساتلې، خو د نورې وسلې د کارولو اجازه هم لرله. غشي او لیندې تر هغه وخت متروک شوي، خو له کاره وتلې وسله نه وه. هغه وخت د غشو په سرونو به یې اور ورته که او دا به د پیلانو یا د مخالف د صفونو شاته په خیمو به یې ویشتل. د پانیپت د جنگ په تاریخونو کې مونږ وینو چې د افغانستان نه تللي لښکر کې د ګڼو ملتونو خلک شامل وو. 8000 قزلباش او د بلوچ نصیر خان د 3000 ساروان او جالوان دستې به په ټولو تاریخونو کې یاد شوي دي. خو هغه وخت د دې سیمې په هر لښکر کې د هر نژاد جنګیالي شامل وو. جنگ کول یو مسلک و، یعنی پروفیشنل، او خلکو به هغه باچا ته خدمت کو چې معاش به ورته خبر کو. او موږ ډېرې بیلګې لرو چې د احمد شاه په فوج کې معاش ډېر ښه. توپخانه د احمد شاهي پوځ تر ټولو پیاوړې برخه د توپخانې وه چې د سپاره پوځ یوه څانګه وه. د دې په درو کې 2 برخې درانه توپونه او د یوې برخې سره سپکې توپې وې. د پانیپت د جنگ یوازینی نښه چې موږ یې لیدی شو هغه په لاهور کې د میوزیم مخ ته پروت زمزمه توپ دی. دا ډول درانه توپونه لږو او دا به اسونو یا پیلان وړل. زیات کار د سپکو توپو چې ځینو ته زمبورک، نورو ته شاهین او یو څو پکې شاهنګ نومېدل. احمد شاه درانی په خپله هم په استکارۍ پوهېده او نامتو مورخ ګنډا سنګ په خپل کتاب کې لیکي چې په 1951 کې د نیشاپور د محاصرې پر وخت د یوې توپې په جوړولو کې لاس کړی یا په خپل لاس یې جوړ کړی چې 12 سیر ګوله یې ویشتلی شوه. زمبورک توپې به کله یو او کله 2 په اوښانو په چټکتیا له یو ځای نه بل ته وړل کېده او د اوښ د شا نه به یې ګوله غورځولی شوه. همدا وه چې کله کله به یې دا توپې د شترنال په نوم هم یادولې. عکس شته دی. انګریزانو د ټوپک ته مشین ګن ویل، وروسته بیا مشین ګن په نوم موږ یادوو. ګنډا سنګ وایي چې د احمد شاه د واک په لومړي کال کې هغه سره داسې 700 توپې وې. دا ښایي چې د وسلې جوړولو کار ډېر چټک کېدو. د توپخانې د افسرانو نومونه د خپلې دندې سره تړلي وو: زمبورکچي، شاهنچي او داسې نور. د توپخانې قومندان توپچي باشي او کله میراتش به یې ورته ویل. میراخور باشي د ټولو څاروو د خصمانې خوړو او د درملنې مسؤل و. د توپونو علاوه بله اسلحه ټوپک، هغه ټوپک چې جزیل یا مسکټ نومېده او مخکې تاسو د دې عکس ولیدل. د 14مې پېړۍ په سر کې مغلو په هند کې جوړول او ښایي له هند افغاني لښکر ته رسېدلي وي. همدا ټوپکې په صفوي ایران کې هم جوړې دي چې ښایي د احمد خان سره ملو ته ورکړي دي. په 13مې پېړۍ کې خنجر لرونکې توفانچه هم جوړه شوه چې ځینو عسکرو سره به وه. دلته یو عکس هم لرو مونږ چې خنجري توفانچه. جنگي لښکر دفتر نظام د پوځ مرکز یا هغه لویه چاونۍ وه چې ټولې نظامي چارې لکه د دوی د پوځونو تربیه، لباس او معاش کارونه ترسره کول. د نوو وسلو جوړول، ګولۍ، بارود د دې دفتر ځینې کارونه وو. دا چې د پوځ شمیره څومره وه په هر تاریخ کې د شمیرو په اړه د مبالغې نه کار اخیستل شوی دی. ان چې ګنډا سنګ هم په پانیپت کې د افغان او روهیلو شمیره زیاته او د مرهټو لږه ښایي. ممکن دا رښتیا وي ځکه موږ د شمیرې پر وخت د جنګیالو حساب کوو، نه چې دوی سره تللي خدمتیان او نور ملازمان چې هغه وخت په هر یو پړاو کې د هغوی شمیره به ډېره وه. هغه چې د سیمو مشران د جنګیالو د ورکولو لپاره پړو د پانیپت د جنگ نه 1.5 کال وړاندې جهان خان د 12,000 عسکرو په بشرۍ سرهند ته تللی و.
د دې لښکر نه علاوه د کندهار نه قاصدان د شاهي فرمان سره د مملکت بیلابیلو برخو ته ورواستول شو چې خپل لښکر د تیار وساتي. دا د پانیپت دپاره تیاری وه. د شاه په مشرۍ د کندهار نه 12,000 خوشه یو لښکر به روان شو. د بولان نه وراخوا بلوچستان به ورسره مله شول، په بنو کې مروت او وزیر ورسره مله شول، دی خوا د کابل او خیبر نه بله ډله په پېښور کې به ورسره یو ځای شوه. او د پانیپت لپاره دلته نه 10,000 پوځ د عبدالصمد خان په مشرۍ په پېښور کې راټول شوي وو. د ملتان، سند او پنجاب خپلې ټولې ورسولې وې چې شمیره یې په 100 کې وه. تر څو چې دوی پنجاب ته رسېدل شمیره یې 40,000 ته رسېدلې وه. ځکه دا د 40,000 شمیره بیا د تاریخ په کتابونو کې راځي، خو کندهار نه 40,000 کسان نه وتلي. دا چې په دې پوځ کې بغاوت شوی و که نه، نو موږ یې څو بېلګې لرو. او د احمدشاه دراني په پوځ کې بغاوت هم کېدو. د نیشاپور د محاصرې پر وخت پوځیانو د خپله خزانه افغاني خزانه لوټ کړله. خزانهدار احمدشاه دراني ته خبر یوړو، نو هغه پې اسپام ونه کو، هغه په جنګ اخته و. کله چې هغه افسر بیا یادونه وکړه، نو هغه ته په غوسه شو، ورته یې وویل ای بې عقله، ته خبرې چې زه هم له دې عسکرو نه یم. زه د دوی په تورو او مېړانه نن دې لوړ مقام ته رسېدلی یم. که دوی زما له خزانې خپله برخه غواړي چې په اصل کې هم د دوی په هلو ځلو مې ترلاسه کړې ده، او اوس یې د دوی سره شریک نه کړم، نو انسان او خدای دواړو ته ملامت یم. دا هغه الفاظ. د دراني پوځ ځانګړتیا په دې کې وه چې د دې معاش، ډوډۍ او امتیازات د هغه وخت له هر پوځ نه بهتر وو. بله دا چې د ده لښکر ډېر زر به له یو ځای نه بل ځای ته حرکت کولی شو. د جهان خان پوځ د سرهند نه په 1400 ساعتو کې 100 میله مزل ووهلو، او د نور لښکر سره چې هغه وخت په ریواړي کې وو هغوی سره یو ځای شول. دا یو ریکارډ و د هغه. د کوچ پر وخت هر یو لښکر کې د پوځیانو سره نور کسان د خدمتونو لپاره ورتلل، خو د مغل او فارس د فوځونو په پرتله د دوی شمیره افغاني فوج کې ډیره لږه وه. علت یې هم دا و چې د لښکر په روانېدو کې وخت ضایع نه شي. د عسکرو د درملنې لپاره یو شمیر طبیبان، باورچي یا اشپزان، او د خوراکي توکو د وړلو لپاره په حساب 100 کسان ټاکل شوي وو. په خپله د شاه عمله یا سټاف چې ارزبیګي باشي، اردو باشي، پیشخانچي او ندیم خاص چې په عامه حالاتو کې به دوی ورسره خپلې دندې سرته رسولې، د لښکر په وخت هیڅوک به یې له ځانه سره نه وړل. د دې یو افسر ناظر خانه طعام نومېدو چې باچا ته یې ډوډۍ برابروله، خو موږ وینو چې هغه په ډېرو موقعو د عادي عسکرو سره ډوډۍ خوړله. خدای دې وکړي دا تلفظ سم وي، اشاق اغاسی باشي، چې د باچا میلمانه به یې په خپل ځای کېنول. د ده سره د ملاقات لپاره ورتلونکو نومونه یې اعلانول، او ارزبیګي باشي چې په انګلستان کې ورته ماسټر اف سریمني وایي، دی به ورسره و. د دې یوه دنده د مهمو فرمانونو نورو ته په لوړ غږ اورولو، یعنی په لښکر کې د دې ضرورت و. په یو لښکر کې هم د دوی شته نه لیدل کېږي، یعنی هغه وخت چې دربار کې به وو په لښکر کې به نو. د شاه د خیمې او د سفر کارونو یو 2 کسانو سرته رسول د جنوري په 14 نیټه 1922 نیمه شپه، کله چې د مرهټو لخوا د جنگ فیصله وشوه او دا خبر د احمدشاه کیمپ ته ورسېد، نو دی ویده و. دی چې د خپل محافظ لخوا راویښ کړی شو، نو هم په هغو جامو کې په اس سپور شو. د خپلو عسکرو لپاره د یو ماډل و، او لږه شیبه وروسته د جنگ د نغارې سره د ټول پوځ له خوبه راویښ شو، او د سپېده چاودې پر وخت د هر عسکر د جنگ په میدان کې په خپل ځای تیار ولاړو. د پوځ ډیسپلن په 1960 میلادي کې د هند د روهیلکھنډ بنگش نواب احمد خان سره مله آنندرام کله چې په کول یا علیګړ کې د احمدشاه دراني لیدو ته ولاړو، نو هغه د کیمپ په اړه وایي، دا د افغاني کیمپ په اړه وایي، د شاه په لښکر کې دومره ډیسپلن دی چې یو وزیر، تنخوادار ملازم یا افسر په پیل سپرلی نشي کولی، یعنی په هاتي نشي سپرېدی. څوک چې د نغارې د ډنګولو یا د سورنا هیڅوک د نغارې د ډنګولو یا د سورنا د غږولو اجازه نه لري. خو د دې لیدنې وروسته شاه په خپل پوځ کې د نغارې په ډنګولو دا اعلان وکړو چې هیڅوک به د هند د عامو وګړو که هندو وي او که مسلمان یا د بل مذهب د هغوی په ضد به تیری نه کوي.
د کمزوري په مقابل کې زورور ته لاس نه ورکوي. هیڅوک به د خلکو په مذهبي چارو او دودونو کې مداخله نه کوي. دا د فوج لپاره امر و. د پانیپت د دریم جنگ یو عیني شاهد پنډت کاشي راج و چې د نواب شجاع الدوله منشي په دکني او فارسي دواړو ژبو پوهېدو. د جنگ نه وروسته یې خپل یادښتونه ولیکل او وایي شاه دراني د شجاع الدوله سره ډېره ښه وضع وکړه. دته زوی په نوم مخاطب شو. په خپل پوج کې اعلان وکړو چې افغان عسکر دی د ده په لښکر کې لښکر غرض ونه کړي، ځکه دی دشمنانو یو وخت دی چې د دوست په توګه راغی نو اعلان وشو چې هیڅوک به د ده په لښکر غرض نه کوي. دی زموږ میلمه دی. وزیر اعظم شاه ولی خان هم دا خبره په لښکر کې ډنډوره کړه. ټولو ته خبر ورسېد. خو په دراني فوج کې د ډسپلن ستونزه راوزېږېده، ځکه د انسانانو څو کسان لاړل او د شجاع الدوله په کیمپ کې ورانې وکړو. شاه چې خبر شو نو د ده په امر 200 ورانکار افغاني عسکر ونیول شول. د دوی پوزې په غشو سوری کړې، پکې د اوښانو په څېر پړي واچول او شجاع الدوله ته یې ورواستول چې که وجنې او که پرېږدې ستا خوښه. شجاع الدوله هغوی ژوندي پرېښودل او له دې وروسته بیا په دراني فوج کې چا داسې ورانې ونه کړو. کاشي راج د دراني فوج د معاینې تفصیل هم ورکوي چې د جمنا سیند پر غاړه د برساتونو د موسم د تېرېدو نه وروسته وشوه. دی لیکي په افغاني فوج کې 24 دستې وې 24. په هره دسته کې 1200 سپاره وو. د دې معنا دا ده چې ټول 28,800 عسکر او دا ټول سپاره وو. د یو څو قماندانانو نومونه لیکي: وزیر اعظم شاه ولی خان، جهان خان شاه پسند، نصیر خان بلوچ، برخوردار خان، وزیر الله خان قزلباش، مراد خان او شاه ایرانی. دین اندازه ولګوي چې د فوج څنګه و. په دې کې 6 دستې د دراني شاه د غلامانو وي چې دوی ته نگران وي. 2000 اوښان او په ډیرو 2 ټوپک چلونکي چې زمبورک نومیږي ناستو. 40 لوی توپې او د دې نه علاوه بېشمیره شترنال توپې وي. د افغان عسکرو په اړه وایي چې دوی ډیر قوي او غښتلي او د دوی ترک اسونه هم ښه تکړه، روغ او د جنگ سره بلد ښکارېدل. د دې فوج کمزوري څه وه؟ د هندوستان ګرمي د کور نه لرې حالت کې د افغان فوج مورال لوړ ساتل یو ډیر ګران کار و او د شاه لپاره یوه لویه ننګونه وه. په 1918 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې کله چې احمد شاه دراني د جمنا د سیند نه 22 کې د جمنا د سیند نه د پورې وتلو هوډ وکړو، نو هغه وخت هم اوبه په زور وې. یو ځای څو سپاره سیند ته ورښکته شول چې پورې وځي، خو په اوبو کې لاو شول. نیم لښکر چې تیر شو نو شاه هم خپل آس په سیند کې خوشي کو او پورې وتلو. دلته دا ټکی د پام وړ دی چې دوی د مغل یا روهیله پوځ په شان په سیندونو د کشتیو پلونه نه جوړول. ښایي چې دا ورته د وخت ضایع کول ښکارېده او یا د دې اړتیا یې نه لیده. د دې پوځ یوه بله کمزوري د منظمو او غیر منظمو ډلو ترتیب و. هغه چې خپل یونیفارم لره د باچا تر څارنې لاندې د یوې غښتلې ډلې په شان وه. غیر منظم عسکرو یونیفارم نه لره او د دوی مهارت په جنگ کې و. نو داسې ښایي چې په دې کې ډېر ځوانان د لښکر په وخت تربیه کېدل چې موږ ورته ټریننګ آن د جاب ویلی شو. د پانیپت د لوی جنگ نه وړاندې په 2 میاشتو کې د بېلابېلو ډلو او حریفانو ترمنځ واړه واړه جنګونه کېدل چې پکې د مرهټو 2000 او د شاه د لښکر 1000 کسان مړه یا جوبل شول. افغان او روهیله په مرهټو فشار راوړو تر څو چې دوی پانیپت میدان ته ورټېله شول. هلته مرهټو خندقونه جوړ کړل، خو د شاه طریقه دا وه چې د خپل لښکرګاه چاپېره به یې وهل شوې لوی لوی ونې اچولې وې. هغه وخت د گوبند دا خبره به زه پرېږدم، د دې ضرورت نشته دی. د هند جنگي مورخ سر جادونات سرکار لیکي چې د پانیپت دریم جنگ د جنگونو په تاریخ کې د غښتلي مشر او د جنگي پلان یوه بیلګه وه. د احمد شاه دراني په څېر یو پیدایشي جنرال خپل 18,000 پیاوړي سپاره په میدان کې د لښکر په منځ کې ودرئ. روهیله ډلې د خپلو تکړه مشرانو تر وزرو لاندې ودرئ او په دواړو بهرني سرونو کې افغان سپاره چې د مرهټو له کیمپ راتاو دا لکه د یو لوی باز په شان د دې شکل و.